په یوه کوچني کلي کې یو میړه او ښځه اوسېدل. د واده یې 4 کاله تیر شوي وو او یو 4 کلن زوی درلود. میړه له خپل زوی سره ډېره مینه لرله او هر وخت به یې ورته څه نه څه راوړل. زوی د هغه د ژوند مرکز او په هماغه ویاړ کاوه. د کور فضا په ظاهر خوشحاله وه. وخت تیر شو. یو ورځ د دوی په کور کې یوه کوچنۍ لور وزیږېده. د ښځې خوشحالي بې حده وه. هغې بیا د الله شکر ادا کاوه. خو د میړه په څېره کې ناخوښي وه. لکه چې ورسره څه غلط شوي وي. هغه چې لور ولیده نو سمدستي یې مخ واړاوه. شپه شوه نو میړه له ښځې سره شخړه پیل کړه. هغه په غوسه وویل ما ته لوڼې نه خوښېږي، زه به هغه له ځان سره ونه ساتم. ښځې په ژړا وویل دا هم زموږ اولاد دی، د الله ورکړه ده، ولې رد کوي؟ خو د هغه په زړه هېڅ اثر ونه شو. ښځه ډېرې زارۍ وکړې خو میړه په خپل ضد ټینګ پاتې شو. بالاخره ښځه ستړې شوه او ویده شوه. خو د میړه په زړه کې عجیبه بېقراري وه. هغه بیا اړخ بدلولو، لکه چې د هغه دننه جګړه روانه وي. خو هغه پرېکړه وکړه چې د خپل زړه آواز به غلی کړي. د شپې په تیاره کې ورو پاڅېد. خپله کوچنۍ لور یې په غېږ کې واخیسته او په پټو قدمونو له کوره ووته. د هغه قدمونه درانه وو خو زړه یې لکه ډوره شوی و. هغه یوه تشه کونج ته ورسېد او ماشومه یې په یوه ټوکرۍ کې کېښوده. ماشومه په لوړ آواز ژړا پیل کړه. د هغې معصوم غږ فضا کې خپور شو. هغه د یوه شېبې لپاره ودرېد. د هغه په زړه کې لږ درد پیدا شو. هغه شاته وکتل خو بیا یې سترګې واړولې او له هغه ځایه روان شو. په همدې کلي کې یوه بله ښځه اوسېده چې د واده یو 15 کاله تیر شوي وو خو غېږه یې تشه وه. هغې هره ورځ له الله څخه دا غوښتل اوښکې یې تویولې خو اولاد یې نه درلود. د هغې په زړه کې د ماشوم شدید ارمان و. هماغه شپه هغه له خپل میړه سره روانه وه چې ناڅاپه یې د ماشومې ژړا واورېده. سمدستي ودرېده او د غږ لور ته ولاړه. هغې ټوکرۍ ته وکتل نو یوه معصومه ماشومه یې ولیده او سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغې په لوړ آواز غږ وکړ دا د چا ماشومه ده؟ څوک شته؟ خو شاوخوا هېڅوک نه و. هغې خپل میړه ته وکتل او ویې ویل کیدای شي دا د الله له لورې زموږ لپاره ډالۍ وي. آیا موږ یې ومنو؟ میړه لږ فکر وکړ بیا موسک شو. ویې ویل که الله موږ ته دا راکړې وي نو موږ به یې خامخا ومنو. هغه ښځه او میړه یې هغه کوچنۍ ماشومه خپل کور ته یوړه لکه چې د دوی ته ژوند ته په سره راغلی وي. ښځې هغه خپل سینې ته ونیوله لکه کلونو دا وي چې نن قبولې شوې وي. هغې د ماشومې لپاره نرم کالي راوایستل، په مینه یې ویده کړه او بیا یې مخ ته کتل او موسکېده. میړه هم ورسره ناست و. هغې ته یې کتل. د هغه په سترګو کې عجیبه ځلا وه. هغه شپه دواړه له کلونو وروسته په سکون ویده شول. هغوی بیا د الله شکر ادا کاوه چې غېږ یې ډکه کړه. له هغه ورځې وروسته دا ماشومه د دوی نړۍ شوه. بل لور ته هغه سړی چې خپله لور یې پرېښې وه کور ته ستون شو او داسې یې وښودل لکه هېڅ نه وي شوي. کله چې ښځه راویښه شوه او خپله لور یې ونه موندله چیغه یې کړه او ژړا یې پیل کړه. هغې له خپل میړه وپوښتل خو هغه په سړه لهجه وویل ما هغه کوم ځای پرېښې ده اوس به بېرته راونه ګرځي. دا خبره چې ښځې واورېده د پښو لاندې ځمکه ترې وتله. دیوال ته کېناستله او بېوسه یې ژړل. د هغې زړه مات شوی و خو هېڅ یې نه شو کولی. له هغې ورځې وروسته د هغې اوښکې وچې نه شوې. وخت تېرېده او هغه ماشومه چې هغې ښځې منلې وه اوس د دوی د سترګو رڼا ګرځېدلې وه. هغې به په مینه په الله ورسره به یې لوبې کولې او خبرې به یې ورسره کولې لکه چې هر څه درک کوي. میړه به هم له کاره راتلو نو لومړی به هماغې ته ورتلو. کله چې ماشومه به وخندله کور به له خوشحالۍ ډک شو. هغوی به هر وخت د هغې په وړو خوشحالیو خوشحالېدل. د دوی په کور کې سکون او مینه وه. هغوی داسې احساس کاوه لکه الله چې ژوند بشپړ کړی وي. بل لور ته هغه سړی لا هم خپل زوی هر څه باله. د هغه هره غوښتنه یې پوره کوله، پیسې ورکولې او نوي شیان یې ورته راوړل. زوی ورو بې پروا کېده. ټوله ورځ به له ملګرو سره بهر لوبې به یې کولې او د کور له مسؤلیتونو بې خبره و. پلار به هېڅکله نه منع کاوه بلکې هره خبره به یې منله. مور به په زړه کې خپله لور یادول او ژړل به یې. د هغې په زړه کې یو تشوالی و چې هېڅکله ډک نه شو. خو پلار ته لا هم د خپلې تېروتنې احساس نه و. کلونه تېر شول او ماشومه اوس هوښیاره شوه. هغې به له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوله. خبرې به یې په غور اورېدلې او هر وخت به ورسره وه. کله چې پلار به له کاره راستون شو هغه به منډه ورغله، خوږې خبرې به یې ورسره کولې. د هغې معصومو خبرو به ستړی پلار هم موسک کړ. هغه به احساس کاوه چې دا د زړه نږدې ده. هغه فکر کاوه چې د ژوند تشه یې اوس ډکه شوې ده. دواړه به پرې ځان قربان کاوه.
یوه ورځ هغې خپل پلار ته ویل بابا ته ډېر کار کوي زه به لویه شم نو ستا ملاتړ به شم. دا خبره چې پلار واورېده سترګې لمدې شوې. هغې په مینه غېږ کې ونیوله او ویل ته چې نو زه هېڅ شي ته اړتیا نه لرم. مور هم دا سنه لیدله او خوشحاله وه. په زړه کې د الله شکر ادا کاوه. د دوی په کور کې مینه ورځ تر بلې زیاته کېده. هره ورځ تر بلې ښکلې وه. دوی درې واړه له یو بل پرته نیمګړي وو. بل لور ته زوی هم ځوان شو خو چلند یې سخت شو. له مور او پلار سره به یې سمه خبره نه کوله، اکثره به یې بد چلند کاوه او خبرې به یې نه منې. پلار به بیا هم څه نه ویل او هره تېروتنه به یې بخله. مور به په زړه کې خفه وه خو چوپه پاتې وه. هغې به ډېر وخت فکر کاوه که لور یې نن ورسره وای هر څه به بدلو. خو اوس څه بدلول ممکن نه و. یوه ماښام زوی له ملګرو سره ناست و او پلار یې ورته د کار لپاره غږ وکړ. هغه د ټولو په وړاندې پلار وډار کړ او ویل تاسو خپله وکئ زه نوکر نه یم. دا خبره چې پلار واورېده زړه مات شو خو چوپ پاتې شو. هغه هیڅکله نه و فکر کړی چې هغه زوی چې پرې ویاړ کاوه یوه ورځ به داسې وکړي. مور دا هر څه لیدل او له ده نه ماتېده. د هغې سترګې له اوښکو ډکې وې خو څه یې ونه ویل. د کور فضا بدله شوه. شپه مور خپل میړه ته ویل ما درته ویلي وو که زموږ لور وای موږ به داسې یوازې نه پرېښودل. میړه دا خبره له پامه وغورځوله خو په زړه کې یې درد پیدا شو. هغه چوپ ناست و او فکر یې کاوه چې رښتیا یې تېروتنه کړې. لومړی ځل یې خپله لور یاده کړه. هغه شپه یې ذهن کې راګرځېده چې کله یې پرېښې وه. زړه یې بېقراره شو خو بیا هم ځان ته تسلي ورکوله. هغه شپه تر ناوخته ویښ پاتې شو. عجیب فکرونه به ورته راتلل. هغه احساس کړه چې رښتیا یې لویه تېروتنه کړې ده. په زړه کې یې پښیماني ورو ورو زیاته شوه. هغه فکر کاوه که لور یې نن وای ژوند به داسې نه و. اوښکې یې راوتې خو وخت تېر شوی و. یوازې افسوس کولی شو. د هغه په زړه کې یو تشوالی پیدا شو چې هغه یې له ده نه ماتاوه. څو ورځې وروسته د هغه په زړه کې د خپلې لور د موندلو هیله زیاته شوه. هغه به اکثره یوازې ناست و، ماضي به یادوله او په خپلې تېروتنې به پښیمانه و. یوه ورځ یې جرئت وکړ او د کلي له خلکو یې پوښتنه پیل کړه چې ایا چا هغه شپه کومه ماشومه لیدلې وه. خلک حیران شول خو بیا یو بوډا وویل چې یو بې اولاده جوړه ماشومه خپل کور ته وړې ده. دا خبره چې هغه واورېده زړه یې تېز وډبېده. داسې احساس وکړ لکه خپل ورک شوی ژوند ته نږدې شوی وي. هغه سمدستي هغه پته ته ولاړ. کله چې کور ته نږدې شو قدمونه یې ودرېدل. له لرې یې ولیدل چې یوه ځوانه نجلۍ له خپلې مور سره ولاړه ده او خاندي. د هغې په مخ معصومیت او په سترګو کې مینه وه. هغه د خپلې مور لاس نیولی و او په مینه خبرې ورسره کولې. دا صحنه چې هغه ولیده په زړه کې درد پیدا شو. داسې احساس وکړ لکه خپله لور وي. سترګې یې لمدې شوې. لږ وخت همدلته ودرېد او بیا په درنو قدمونو کور ته ستون شو. مخ یې خفه و او سترګې یې لمدې وې. ښځې چې هغه ولید سمدستي یې وپوښتل څه شوي؟ ولې دومره خپه یې؟ هغه لومړی چوپ و خو بیا یې هر څه ورته ویل. ښځه په اوښکو شوه او ویل ما درته ویلي وو زموږ لور به موږ داسې نه پرېښودل. د هغې په غږ کې درد او حقیقت و. میړه هېڅ ځواب نه درلود. بله ورځ هغه بیا له هماغې کوڅې تېرېده چې ناڅاپه یې له لاسه سامان ولوېد. هغه ټیټېدو چې خپل زوی مخې ته راغی خو پلار ته یې ونه کتل او تېر شو. دا صحنه چې هغه ولیده زړه یې مات شو. لږ وخت هماغه ځای ولاړ و لکه قدمونه یې بند شوي وي. لومړی ځل یې په شدت احساس وکړ چې هغه زوی چې پرې ویاړ کاوه نن یې کار ته نه راځي. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه خپل سامان پورته کړ. په همدې وخت کې له شا نرم غږ راغی. کاکا ته ښه هغه وګرځېد. هماغه نجلۍ ولاړه وه. هغې ژر ټیټه شوه، سامان یې پورته کړ او په ادب یې هغه ته ورکړ. د هغې په مخ اخلاص او په سترګو کې احترام و. هغې په فکرمنه توګه وپوښتل چې ټپي شوی خو نه یې؟ د هغه په زړه کې یو ټکان راغی. داسې احساس وکړ لکه هماغه مینه وي چې کله یې رد کړې وه. هغه هېڅ ونه ویل، یوازې یې ورته کتل. هغه کور ته ستون شو. زړه یې بېقراره و. اودس یې وکړ او د الله مخې ته کښېناست او ژړا یې وکړه. لاسونه یې پورته کړل او ویل یا الله ما وبخه، ما له خپلې لور سره ډېر ظلم کړی. اوښکې یې نه درېدې. خپلې ټولې تېروتنې یادې شوې. هغه له دننه مات شوی و. داسې احساس کاوه چې د ژوند تر ټولو لوی نعمت یې له لاسه ورکړی. روح یې دروند شوی. بله ورځ یې جرئت وکړ او د نجلۍ کور ته ولاړ. دروازه یې وټکوله. هماغه نجلۍ مخې ته راغله. هغه په نرمه لهجه وویل لورې زه در سره څه خبرې لرم. هغې هغه دننه بوت او په ادب یې کښېناوه. زړه یې تېز دربېده. بالاخره یې رښتیا ویل چې هغه یې اصلي پلار دی. نجلۍ حیرانه شوه، مخ یې جدي شو. څو شېبې چوپتیا وه، بیا یې ژوره ساه واخیسته او ویل تاسو زما سره ښه نه دي کړي خو زه تاسو بخم. د هغې په غږ کې درد او نرمي دواړه و.
هغې ویل زما اصلي مور او پلار هغه دي چې ما یې روزلې او مینه یې راکړې ده. که هغوی نه وای زه به نن هېڅ نه وم. دا خبرې د هغه زړه ته نیغ ولاړې. هغه په شرم سر ټیټ کړه، اوښکې روانې شوې. نجلۍ بیا ویل زه ستاسو لور یم، دا حقیقت دی او زه به ستاسو ایست کوم. که کله کومه اړتیا لرئ ما ته ووایاست، زه به تل مرسته درسره کوم. د هغې په خبرو کې اخلاص و. هغه نور هم شرمېدلی شو. هغه پوه شو چې لوڼې څومره ستر نعمت دی. هغه چوپ ولاړ شو، مننه یې وکړه او بېرته لاړ. زړی دروند خو یو سکون هم پکې و چې بخښنه یې ترلاسه کړه. کور ته ولاړ او خپلې ښځې ته یې هر څه وویل. ښځې په اوښکو وویل اوس دې د زوی او لور توپیر درک شو. هغه سر ټیټ کړ او هېڅ یې ونه ویل. بل لور ته زوی ورو ورو ترې لرې شو. یو ورځ د کار په پلمه ښار ته لاړ. مور او پلار یوازې پاتې شول. خو اوس هغوی ته خپله تېروتنه پوره معلومه شوې وه. هغوی به ډېر وخت د خپلې لور په اړه فکر کاوه او د الله شکر به یې ادا کاوه چې هغې ښه خلکو ته رسولې ده. د دوی په زړونو کې اوس یوازې پښیماني او حقیقت پاتې و. هغه خلک چې لوڼې بار ګڼي په اصل کې خپل تر ټولو لوی نعمت دی. لوڼې تل د خپلو مور او پلار ملاتړ کوي. د هغوی درد درک کوي او بې له کوم مطلبه مینه کوي. زامن کله کله په خپله نړۍ کې ورک شي، خو لوڼې تل د مور او پلار په زړونو او ژوند کې پاتې کیږي. نو هر انسان ته پکار ده چې د لور قدر وکړي، ځکه چې هغه یوازې اولاد نه بلکې د الله رحمت دی.